قیامت په ورځ به د زناکار سړي لپاره تر ټولو لوی عذاب دا وي چې د الله له رویت او د الله له کتلو نه به محروم شي، او بله دا چې الله جل جلاله به ورسره خبرې هم ونه کړي. الله په سورت مطففین کې په 15 آیت کې فرمایي کلا انهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون. هیڅکله نه، ارومرو به په هغه ورځ دوی د خپل رب له لیدو څخه بې برخې وي. دوی خپل رب نشي لیدلی، نو د ګناهګار سړي لپاره دا ذلت او دا لعنت کافي دی. شهید سید قطب په تفسیر د فی ظلال قرآن کې لیکي لقد حجبت قلوبهم المعاصی والآثام. د ګناهونو او بدیو له امله د دې خلکو په زړونو پردې غوړېدلي، ځکه نو دا خلک له خپل رب او حق نه غافل دي.